السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و عزتمندو، نن به موږ تاسو ته دوه ډېرې مهمې خبرې کول غواړو. اوله خبره د وخت ده او دا وخت د هر عمل دپاره ډېر مهم وي. دویمه خبره وظیفه ده چې د قرآن کریم د سورې توبې رستنی 2 آیاتونه دي. خو دا خبره یاد وساتئ، وظیفه هغه وخت فایده ورکوي چې په صحیح وخت کې وشي. هم د دې دپاره موږ به اول د وخت خبره وکړو، خاص طور باندې د مازدیګر وخت اهمیت به بیان کو. الله تبارک و تعالی د ورځې ځینې وختونه ډېر بابرکته ګرځولي دي او په هغې کې یو ډېر مهم وخت د مازدیګر وخت دی. نن به موږ دا هم ووایو چې د مازدیګر وخت څه دی او ولې ډېر مهم دی او ولې باید د دې حفاظت وشي. د مازدیګر د مونځ وخت کله شروع کیږي؟ د مازدیګر وخت هغه وخت شروع کیږي کله چې نور ښکته شي او د هر شي سوری د خپل اصلي سوري نه 2 چنده شي. دا وخت تر نور د لویدلو پورې وي. کله چې نور ولویږي نو د مازدیګر وخت ختم شي. حدیث کې دا هم راغلی، کله چې نور رڼا کم شي او نور زیړ ښکاره شي نو دای آخري وخت نښه ده. دې نه مخکې مونځ کول بهتر دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د ورځې او د شپې فرشتې د سحر او د مازدیګر په وخت کې بدلیږي. یعنی کله چې د مازدیګر مونځ وکړی شي دا 2 ډلې فرشتې ستا عمل ګوري او د الله حضور ته پیش کوي او رسوي. الله تعالی د فرشتو نه تپوس کوي تاسو زما بندگان څنګه پرېښودل؟ فرشتې وایي موږ هغوی په مونځ کې پرېښودل. دا ډېر قیمتي وخت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې سحر او د مازدیګر مونځ کوي هغه به دوزخ ته نه ځي. بل حدیث کې راځي څوک چې د سحر او د مازدیګر مونځ کوي هغه به جنت ته داخلیږي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې د ټولو مونځونو حفاظت وکړئ او خاص د منځني مونځ. ډېر علما وایي منځني مونځ نه مراد هم د مازدیګر مونځ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مازدیګر مونځ پرېښودو لکه د ټول کور مالی ضایع شو، نو دا ښیي چې د مازدیګر مونځ څومره مهم دی. د مازدیګر مونځ په وخت کول فرض دی، خو لږ ناوخته کول هم جایز دی. خو شرط دا دی چې نور زیړ نشي، جماعت د نه فوت نشي. که مجبوري وي او یقین دی وي چې 1 رکعت مخکې د نور د ډوبېدلو نه به زه وکړی شم نو مونځ به کوي او ګناه به پې نه وي. د مازدیګر مونځ وخت هغه دی کله چې خلک د کار نه راوګرځي، بازار ته ځي یا کاروبار کې مشغوله وي. په دغه وخت کې شیطان ډېر زور لګوي چې مونځ ترې نه هیر شي. که ته کور ته رواني، دفتر ته رواني، بازار ته ځي، نو هر کار ودروه، اول د مازدیګر مونځ وکړه. الله نه دعا وکړئ چې مونږ ټولو ته الله دې د مونځ کولو مونږ ته توفیق راکړي. اوس راځو د وظیفې طرف ته. دا وظیفه د قرآن کریم د سورې توبې رستونی 2 آیاتونه دي، آیات 128 او 129. کله چې د مازدیګر وخت او حسبی الله یو ځای شي نو پریشانی بیا نه پاتې کیږي. راشه چې د آیاتونو دا مطلب هم واورو. الله فرمایي ستاسو لپاره ما یو رسول را لېږلی دی چې ستاسو د جنس نه دی. هغه ستاسو تکلیف نشي برداشت کولی، هغه ستاسو ډېر فکر کوي او مؤمنانو ډېر مهربانه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره ډېره مینه لري. هغه وږی شوی هم و، زخمی شوی هم و، په طایف کې ډېرې کاڼي پې ویشتلی شوي هم دي یوازې د امت دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپه کې به جړل او ویل به یا الله زما امت زما امت. مونږ ګناهونه کوو
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ دپاره جاړي. حسبی الله، که خلق تا پرېږدي دنیا ستا خلاف شي، رشتې خراب شي، نو بیا الله فرمایي دا ووایه حسبی الله، یعنی الله ما ته کافي دی. دا کلمه کمزورو ته طاقت ورکوي، پریشان ته سکون ورکوي، مومن ته حوصله ورکوي. توکل دا نه دی چې کارونه پرېږده، بلکې کارونه وکړئ او نتیجه الله ته وسپارئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اوخ وتړه او بیا په الله باندې باور وکړه. د وظیفې کولو طریقه دا ده، اول اودس وکړه، بیا د مازدیګر مونځ وکړه او 3 ځلې درود شریف ووایه، بیا دا 2 آیاتونه 10 یا 11 ځلې ووایئ، بیا درود شریف، او بیا په خپله ژبه کې دعا وکړئ. دا زړه ته سکون پیدا کوي او یره ختموي، رزق کې برکت راولي، د الله مرسته او مدد تا سره شامل حال ګرځي. خو شرط دا دی چې یقین وي. مونږ وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه لرو، خو مونځ کې سستی کوو. رښتیا مینه وي نو مونځ محفوظ کړئ، دروغ پرېږدئ، حرام نه ځان وساتئ. بیا وګورئ چې حسبی الله څنګه اثر کوي. یا الله مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدر راکړه، مونږ ته د قرآن سره مینه پیدا کړه، زمونږ پریشانیانی لرې کا. آمین.